صحابه کرام خباب رضی الله تعالی بلال رضی الله تعالی دا الله جل په دې کلمې مضبوطی سره په دنیا کې ثابت قدم پاتې کړل څومره تکلیف ورکړل شو خو بیا هم چې د هغه ثابت قدمو وفي الاخرته او په آخرت کې هم ای فی القبر په قبر کې کله چې د دې دنیا نه رحلت وکړي شي انسان په قبر کې خودلی شي نو الله جل شانو پر اختیار ولګي دا بنده کې نه او تو پوسونه تی کوي کو مومن دی کو مومن نه دی او بیا ګناګار مومن دی کو فرمان بردار ته پوسونه بدی کیږي نو پر اختیار کې نه قبر کې اولنې ته پوښتنه د رب په باره کې من رب کو رب دې څوک دی دنیا کې دی جون تیر کړي رب دې چاته ویلو د چا په منشا د خپل جون تیر کړي دی نو دا ته پوس به وشي کله چې مومن بندې د الله د حکمونو تابعداري کړي نو هغه په اسانه جواب وکړي ربي الله رب الله دی او بیا به د دین په بادره کې ته پوښتنه شي ما دې نو که دین دې سو په کوم دین باندې وي يهوديت باندې وي د نصرانيت باندې وي چرته هندو بد باندې وي بل یو باندې وي کنه مسلمان وي نو چې کله مسلمانی فرمانبرداري د دین اسلام د اصول خیال ساتلی دیو جواب ورکړي چې دین الاسلام دین زما اسلام دی په فطرت د اسلام باندې د دین اسلام باندې وما او بیا به د نبی له سلام صورت مبارک چې د او خود لري چې د کس مبارک سوي د بنده بارک سوي د سوک دی او یو روایت کې راځي ورته ویل شي چې کم رسول تر علی گله شو داغه په باره کې ستاسو را یوا څه خیال دیو نو د دوړ جواب دا دی چې دی بوته وي کو صورت ورته او خو دلی شي دی بوته وي چې دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم دی چې مونږ ته راغلو الله مونږ ته را لېږلو او کنا داسې نه د دې خلافي نو چې کله دا جوابونه ورکی نو به به د اسمان نو ته आवाज وشي صدق د رښتیا وي د څومره خبرې چې وکړي دای رښتیا وکړلې نو دا اوس د جنت د چې بستر راوړي هغه ته وګړوي د جنت خوراکونه او دا چې دی ورته راوړي او د جنت د طرف نه ته وکړ کې چې د کولاو چې دغه خوشبو او ترازی هغه ترارسي او یو ورته دام راځي ته پوښتنه وشي دا سوالو جواب د کم زده کړي دي دا سوالونو جوابونه دي چرته زده کړیو نو دی ور جواب ورکړي چې الله مونږ ته کم پیغمبر را لګلو په هغه کتاب نازل شوی قران مجید هغه باندې می ایمان راوړل نو دا خبره ما دا غنځ زده کړې دي نو چې د دین اسلام د اصول مطابق چا چون تیر کړي دا جوابونه به ورکول شي یعنی یو کس دي نه چې لکه دا خو اوټ شوی پیپر دی او بس زبې زر یاد کوم چې څنګه کې رانه پرېستي ته پوس کې ډایرکټ به جواب ورکوم نه دا به ځان هغه hebatnak ټیم دی کله سړی باندې hebat راشي خپل خبرې تیری شي بیا او رابعه بصریه نیک زنانه تیر شوی دا هغه چې کله وفات دا نو چې خوب کړی صدر باندې شي سوال جواب څنګه تیر شو وی پر اختیار علی او راته وی چې دا ته پوښتنه کول چې من ربک رب دې څوک دی نو چې چا جون تیر کړی جواب بدا سي ورکی بیا وی ما دا پر اختونه ته پوښتنه چې تاسو د کم ځای نه راغلی چار علی غلی د کم ځای نه راغلی وی غیرته چې موږ د اسمان نه راغلی الله را لګلیو وی ما ورته وی چې تاسو د اسمان نه راغلی رب تاسو نه ارشوي دی ویل چې نه وی ما ته چې تاسو د اسمان نه راغلی رب د نه دی ارشوي نو زه د 15 فوټ د 3 فوټ بار نظم کې نه لګ خطر راغلم زمانه بخپل رب چرته ارشوي نو بیا نور ته پوښتنه مونږ کړ نو چې چا دا غرنګ جون تیر کړی داسې جواب ورکړي او چې کله د دې خلافي نو چې من ربک رب دې څوک دی هغه ہے لا ادری ما ته پته نشته رب می څوک دنیا کې خو زما ډېر خدایانو 360 خو دی په بیت الله شریف کې پراته وو او د نن سبا د هندوان چې دي د دې په کروڑونو خدایان دي په کروڑونو خدایان دي نو هغه به ته کم یو خدای بوده چې کم خدای یادې
نو ما ته علم نشته څوک دی زما رب څوک دی د دین په باره کې تپوس وکړي نو هی لا ادري ما ته څه علم نشته دی په کوم دین باندې وم زما خو به سار به یو دین او ماښام به بل دین سار به یو خوا روانوم ماښام به بل خوا روانوم نو خبر راته نشته دی او دریم نمبر چې د نبی علیه السلام صورت مبارک ورته مخې ته کړی شي او تپوس وشي چې دې کس مبارک یې څه وی نو چې چا دنیا کې نه پیژندل آخرت کې به څه وپېژني چا دنیا کې پورې خنداګانې کړي آخرت کې به څه جواب ورکړي بیا نو هغه هی لا ادري موږ ته څه علم نشته موږ خبر نه یو دا څوک دی نه پیژنو نو دې ته وایي چې هلاک شي تاسو ځان مو هلاک کو نم په خپله څه پېژندلو نم د چا نه ځان پویه کاو دنیا کې نه په خپله پوهېدی او نم د چا نه ځان پویه کاو ځکه ور ډېر مؤمنان بندګان داسې هم دي ښه به ورته د یوې مسلې ضرورت وي ښه به په یو مسله به پوهې نه او ضرورت به ورته تپوس بیا هم نه کوي دا ګوره جهالت دی ځکه که یو مؤمن بنده دی او دین په مسایلو کې شرم هم نه دی پکار یو سړی د دې کې شرم نه کوي یو سړی دا نه چې لکه زه خو مشر یم زه خو 50 کاله عمر دی زما 80 کاله عمر زه به اوس د دې مسلې تپوس کوم نه چې اوس وکړي چې اوس خو پې پوه شي که نه لکه حدیث مبارک کې راځي یو کس به 50 کاله مونځ کړي یو به هم نه قبول شوی خو دغه رنګ د مسایلو نه به خبر نه او مونځ به کوي نو مونځ به یې نه شوی نو چې اوس خبر چې دا باقي اعمال خو صحیح شي که نه نو دا هم ښه خبره ده نو نه دی په خپله پوهېدي او نه دی چې چا نه ځان پوهه کاو نو ډېر مؤمنان بندګان داسې چې د شرم د وجې نه تپوس نه کوي نو په دین کې شرم نه دی پکار د دین په مسایلو کې شرم نه دی پکار تپوس پکار دی ځان مطمئن کول پکار دی چې په شک کې خو نه لګیا که نه عمل کې عبادت هم کې په شک کې بیا چې یاره قبول شو کو قبول نه شو یاره ښه مې وکړه کو بد مې وکړه نه چې اوس خو مطمئن شي چې څه مې وکړه نو مطمئن پیچاو په صحیح طریقې مې وکړو قبلونکې چې دی الله دی قبلوي به الله خو چې اوس خو مطمئن شي چې عمل مې صحیح په طریقې سره وکړو نو هغوی ته به دا ویلی شي چې نه دی په خپله ځان پوهه کړو نه دی چا ځان پوهه کاو نو دی په آخرت په دغه دنیا کې هم خسران کې شو ثابت قدم نه شو او په آخرت په قبر کې هم چې دی ثابت قدم نه شو